السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترمین دوستانو، زه سید براغه حقیار نن یو ځل بیا تاسو درنه حضور ته د ښکلي شانته ویډیو سره حاضر شوم. ګران محترمین دوستانو، موږ تاسو نن ویډیو په دې باره کې دی چې موږ څنګه کولای شو په واتس اپ کې خپل شخصي نمبر وته مثلا د چا څخه موږ تاسو شان استو خپل شخصي نمبر ته لاک ورواچو چې بل څوک موږ تاسو هغه شخصي نمبر رخلاص نه کی، هغه نور نمبرونه به رخلاص کی، زموږ واتس اپ او واخی خپل زموږ موبایل به واخی، خو زموږ تاسو کوم شخصي نمبرونه چې زموږ تاسو شخصي پیغامونه سره استو هغه به بل څوک خلاصولای نسی. نو ګران محترمین دوستان، تاسو دا ویډیو مسکپ کوئ، ویډیو تر پای پورې ګورئ. کوم چې تاسو نن ویډیو خوښ شوی وي زموږ سید حقیار یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د غنټې نشان پر ورسته لایک هم کړئ چې راځنه مخکې زموږ تاسو نه ولې په پوره خوندور ویډیو تر تاسو پورې درورسیږي. ګران دوستان، سره مخکې موږ تاسو د پلی سٹور ته کله چې پلی سٹور ته لاړ د سرچینګ په ځای کې به تاسو دغه لوکر پور واټس چټ اپ دغه به تاسو سرچ کړئ، لوکر پور واتس اپ دغه به تاسو سرچ کړئ. کله چې مو سرچ کړئ دغه اپلیکیشن لاس ته راځي. ګران دوستانو، دغه اپلیکیشن لینک تاسو دغه ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکوم چې په ډېر اساني سره تاسو دغه اپلیکیشن لاس ته راوړئ. کله چې دغه اپلیکیشن ور ډاونلوډ خپل موبایل کوم انسټال کړئ، بیا نو وروسته موږ تاسو راځو دغه اپلیکیشن تاسو دغه بر خلاصو. کله چې پر اپلیکیشن باندې کلیک اپلیکیشن ور خلاص کړئ، دلته به تاسو خلاق غواړي دغه کل پر واچي چې بل څوک نه خلاصولای. مثلا زه دلته لاک ور واچو، تاسو ته ګوري دا دوم بیا ټایپ کې دغه لاک دا چې پر وای ګران سره د تاسو د جمیل آی ډی غواړي. مثلا تاسو کچیر لاک یرسو تاسو کول سي جمیل آی ډی لاره تاسو لاک لاس راوي، تاسو کچیر جمیل آی ډی وسره وسلوي پر دغه باندې کلیک وي، کوم چې نه وسلوي پر دغه سکیپ باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې مکلیک تاسو په ترازی دلته پر دغه انیبل باندې به تاسو کلیک وي. کله چې پر انیبل باندې مکلیک کړئ دلته اپشن راځي، دغه اپشن اوف ته پر دغه باندې تاسو کلیک وي، دغه اپشن به تاسو اون کړئ. کله چې مونږ دا صفه تر خلاصيږي، کله چې صفه تر خلاص وو تاسو بیا دلته لاندې راځي، تاسو ته ګوري دا تاسو ته دغه اپشن دی، دغه اپشن اوس اوف ته خاموش دی، دا به موږ تاسو دغه به اون کو. کله چې تاسو بیا تایید پر وي دلته به د فعال اپشن پر دغه فعال باندې به کلیک وي. کله چې فعال مو کې دغه اپشن تر خلاصيږي، کله چې اپشن تر خلاص وو اوس تاسو ته ګور د پلس نشان لري، پر د جمع نشان باندې پر دغه پلس نشان باندې چې مو کلیک کړئ تاسو وري پر دا باندې کلیک کړئ. کله چې مو کلیک وکړئ تاسو واتس اپ ته ځي. اوس په واتس اپ کې خپل کوم شخصي نمبر ته تاسو کوم شخصي نمبر چې تاسو لاک ورچوي هغه انتخاب کړئ. مثلا زه انتخابوم دغه د عزت الله دا شخصي نمبر دی، پر دا باندې زه کلیک کوم. کله چې مو کلیک کړئ دا سفر د خلاص دغه د عزت الله نمبر لاک کړ، اوس بل نمبر لاک کوم. مثلا بیا پر دا باندې تاسو کلیک کوئ، اوس بل نمبر لا کوم کمیو دغه صابری تاسو لا کوم، پر دا باندې کلیک کوم، دا خپل بس کاند خپل لا کیږي. تاسو لاک سو اوس دا پر تاسو پریږدي. اوس نه راسي خپل واتس اپ ته، خپل واتس اپ چې راځ ګران تاسو ته ګوري اوس واتس اپ مو تاسو راغلیو دا واتس اپ ته خرالو. اوس مو تاسو خپل شخصي نمبر خلاصو. مثلا مو تاسو اوس ګوري دا نمبر زره خلاصوم دا باندې دی لا کړی نمبر خلاصو. اوس دا شخصي نمبر چې ما لا کړی هغه خلاصو. مثلا د عزت الله پر دې چې مکلیک دا سمو تاسو لا کوړي به لاک نه خلاصيږي. مثلا تر څو چې هغه لاک پکښ ونه وي دا نه خلاصيږي. مثلا ځکه چې موږ تاسو لاک کړی دی، موږ تاسو لاک ورچول چې موږ تاسو شخصي نمبر دی، بل څوک نه سره خلاصولي. دا کوم تاسو لاک ورواچ خپل شخصي نمبر ته بیا ترڅ ګران سره تاسو ته ګوري اوس نو تاسو اوس نو ختمېدو طریقې څنګه چې برته موږ لاک ختمو پر دغه سلیکټ باندې کړ سو دي، پر دغه سلیکټ کلیک کړئ. دلته واسطه یو نمبر ختموي کډواړه کوم ټول ختمه پر دغه سلیکټ ال باندې کوم تنه ختموي پر یو اپشن باندې کلیک کړئ، بس پر دغه رم یو باندې کلیک کوئ. بیا یاس پر وي مزدا د لاک څخه ووتی په داسې تاسو لا کول سي. او بل داس کولای سي چې واتس اپ ته هم لاک ورچوي. مثلا تاسو واتس اپ ارڅو رخلاص کې د استی تاسو لاک ورچول سي، هغه تاسو دغه اپشن اون کړئ، دغه افته دغه اون کړئ، یا به تاسو راځي پر درې لیک باندې کلیک کوئ، پر سیټینګ باندې کلیک کوئ. کله چې مو کلیک دغه اپشن دا ګور اپ لوک دا به لوک چې مخلاص کې دا ټول مکمل واتس اپ ته چې واتس اپ څوک رخلاصي لاک کړی او کچیر دغه اف بیا صرف تاسو شخصي نمبرونه تاسو کول چې خپل شخصي نمبر تاسو لاک ورواچوي چې بل څوک خلاص نه کی. نو ګرام مرتين دوستان دا موږ تاسو نن ویډیو کوم چې راځو نن ویډیو خوښ شوی وي نو زموږ سره قیر یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د غنټې نشان پر ورسره لایک هم کړئ چې تر څو مخکې زموږ داسې ناولې په پوره خوندور ویډیو تر تاسو پورې درورسیږي. والسلام.